پرون ماسکو ته رارسېدلي وو خو ناوخته و مازدیګر و. بیا څه لږې مسایل وې څه رجسټریشن کارډ مسله وه هغه هم سولټ آوټ کوله او څه ستړي وو نو رسټ هم وکړو صرف ماخوستن دغه ته ووتلو دی خوراک ته لږ واک رواک به مو وکړو نن به انشاءالله صحیح ماسکو سیټ ایکسپلور کوو زموږ د هوټل د وینډو نه دا ویو ده بهر په 18 چت باندې مونږ هم یو دا خواته بلډینګ و کافي غټ دی انشاءالله نن به دغه ایکسپلور کوو ماسکو زموږ سره اوسئ क्या हो रहा है Welcome to Moscow, حبیبي موږ بیګا پرون مازدیګر ماسکو ته راغلي وو او نن لومړنۍ ورځ د ایکسپلوریشن لپاره دا بیګا لږ وګرځېدلو په خیر هغه موږ خوراک مراک کوو چې امیګریشن کارډونو څه شو هغه هم سولټ آوټ کوله نن به انشاءالله په دې ماسکو کې ګرځو دا خاصې زموږ د هوټل ایریا ده اوس بیخي راوتو دغه هوټل کې موږ پاتې کېږو ډېر ښه هوټل دی لوړ هوټل دی شکیل بھائی بیا ته دغه کې لږ وښې راوښې او نن به انشاءالله دغه ایکسپلور کوو د ماسکو نو زموږ سره اوسېږئ ابو حسن بھائی چېرته روانې راځه چې ماسکو درته وښومو بېګا راغلو دلته مو شپه وکړه بیا خپل هوټل کې او اوس روټۍ مو خوړه ګېډه هم ډکه کړه بریکفاسټ یې بریکفاسټ وکړو زه چې ماسکو ریډ سکویر ته دې بوځم او زه په میټرو کې پرون ټرافیک کې ډېر زیات پازاب شوي وو نو ګاډی هم په هوټل کې ودرو میټرو کې ګرځو را ګرځو ځکه چې ماسکو ټرافیک ډېر زیات خراب دی موږ ټایم به رانه ډېر ضایع کړي نو هغه هم دغه کړه اوس په موټر دغه کې ګرځو میټرو کې زموږ سره راځئ دا میټرو سټیشن دی چې ور وخېږو هلکه چېرته م روان کړي اصل شیا خوا د کادره شیاخوا دی چت بلډینګونه ها چت بلډینګونه یا هغه ریډ سکویر ساین راغلی که دا د ماسکو ریډ سکویر دی او دغه بلډینګ چې دی کرملن ورته وایي د روس چې کوم د روسیه چې کوم صدر دی صدر اعظم د هغه د رهایش ځای دی او دفتر هم دی ښایسته ګلالي سکویر دی ښایسته ښایسته پخواني بلډینګونه دي سکندر خانه لکه تاریخ خو راته ووایه که نه دیزي دا خو دوستانو ریډ سکویر دی د روسیا د پایتخت ماسکو او دا چې تاسو ته ښکاري دا کرملن بلډینګ دی په دې کې دننه څلور محلونه دي 4 پیلسز دي او 4 کتیډرلز دي پکې یعنی غټ غټ چرچونه دي پکې څلور او څلور پکې پیلسز دي دا دې کې دننه یو پیلس دی هغې ته ګرینډ پیلس وایي په دې څلورو کې یو دی هغې ته ګرینډ پیلس وایي دا به مخکې د زار روس محل و مخکې به په روس باندې زارو بادشاهي کوله زار به یې ورته وایي د روس بادشاه ته اوس چې دی نو هغه ګرینډ پیلس یې ورکړی چې کم سړی د روس پرزیډنټ وي نو هغه د هغه رهایشګاه وي نو ولادیمیر پوټین دننه ناست دی پوه شوې سلام پې نار چو سلام پې واجه لکه شین چای به رامانې وڅښې که نه مونږ بالکل د پوټین شکرګزار یو ښه سړی دی روغ سړی دی او سپایان هم ډېر ښه دي موږ راته څه نه دي ویلي پازاب کړي نه یو د محل په ساوت باندې دریای ماسکو بهیږي دریای ماسکو وه لکه ماسکو ورته ویلی چې او د دې په دې ایست سایډ باندې دا ریډ سکویر دی او دا مخامخ چې تاسو ته کوم کتیډرل ښکاري دا سینټ باسل کتیډرل دی دا ډېر زیات تاریخي ځای دی او دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دې مال ته شاپینګ مال ته چې تاسو دننه ورشئ که نه دا یو آیکانیک شاپینګ مال دی او ورک آف آرټ دی پراپر دې ته چې دننه ورشئ بار به مو راتلو تړه نه کېږي او دا یو ډېر امپورټنټ شی ته ښیم دا مخامخ چې کومه مقبره ده که نه دا د دې د باني چې کوم د کمیونیزم باني و لینن دا د لینن قبر دی راځئ چې یو دوا ورته وکړو او دا د بلډینګ نوم چې دی دا کرملن دی خو زما نه غلطېږي خامو ته کرملن ویل اوس به مې پولیس د دغه نه ونیسي چاټ نه وایي راځه دی دا د کرمینل راځه زموږ د خصوصي بلډینګ نه راته کرمینل جوړ کړو نو زموږ سره اوسېږي دا ټول ورڅه تخیو ټور لا شروع دی دا خو لا ماسکو ده اوس خو به سنټرل ایشیا ته ځو حبیبي ویلکم ټو ماسکو حبیبي गिल भाई वो ट्यू ट्यू क्यों कर रहा था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं आप कहीं बना रहा वो क्यों ट्यू ट्यू कर रहा था? क्या रखा है जेब में?
सारा कुछ रखा हुआ है सिक्योरिटी बोल रहा था इस बंदे को कुछ पड़ा है इसकी चेकिंग करो चेकिंग कर دا د ریډ سکوير سره دننه یو شاپینګ مال نه ډېر ښایسته مال دی موږ ته نه وته دغه خو چې په دې سټه ډېره زیاته نشته ځکه چې دا های کوالټي سټاف دی ډېر ګران به خرڅېږي او بل نه سار هم دی دلته خلک هم کم راځي نسبتا اوس روسیا ته ډېر ښایسته آیکانیک غونډه کې شاپینګ مال دی دا چاته ته لګو نو دا چې کله راځي د ریډ سکوير ته you can easily miss it so just come inside have a look if you want to buy something कुछ आले वाले का नहीं आज हम आपको चक्कर वो लगाओ इतना सुनो कि वो क्या रहा है ना उसके बाद अगर भी ये कहता है ना जब मैं क्या क्या हुआ शकील भाई शकील भाई क्या हुआ बस का दरवाजा एक बंद हो गया मैंने कहा बिजनेस का काम ना हो गया कोई कुछ नहीं हुआ आइए हाँ कादर खान अच्छे तरह का है یاره دا د ماسکو نظاري دی وروره دا نظاري دی مزې دی روډ ټرپ ګران هم دی او اسان هم دی ګران دا دی چې تکلیفونه یې په لاره کې بارډر یې بند دي شل قیسي او اسان دا دی چې دا نظارې هم پکې دي دا کرملن سره دا یو ریور دی ډېر ښایسته دی ته راشه حسن بھائی دا ورته وښیه ډېر ښایسته ویو دی دا نو رالو موږ دلته هم لږې نظارې وکړو د انډیوالانو ملګرو سره به هم شیر کړو چې بیا وینو چې چینل فالو کړي ګنې بیا چینل نه فالو کوي او کنه پښتون نومېډ هر ټایم یې غلط وی کنه چې بیا چینل فالو کوي دا نظارې به ته کوي کنه زموږ سره اوسېږي شکیل نے کہا تھا لیکن ہم نے ٹرسٹ نہیں کی पता कि ये तेरा बोल रहा है कि मेरा बोल रहा है आज सांझ आया सीजन का काम करते ये बहुत अच्छा है मैंने इसको भी बताऊंगा कि हम आए हैं यार दूर से मेहमान है मेहमान है आपके तो वो थोड़ा ना हमारी लुक आफ्टर करेगा जरूर तो मुझे उम्मीद है कि ट्राई मारने में हर्ज नहीं है ठीक है Shakil bhai is trying to get a drink from Robert. वो तो मैं नीली आंखों से देख रहा है ना आंखें भी उसकी नीली है रोबोट का श्योर के ना उस घर खेले हुए फिल्म जोड़ा पे घर खेल फिल्म जुड़ा जा रहा है पे कार होना को उस पे सिकंदर खपल काट रहे थे इससे कहते हो रहे काम करेगा आजमाइश शर्त है करेगा आजमाइश शर्त है तो वही रहा आवाज ही नहीं आ रही सही प्रोफेसर को खुश करना था मैंने एक बात कारे होना को से काफी में किस्मत के ना राजी चीज इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इधर ऊपर
ډېره یخني ده والله. Here we go. TikTok is running live. Live TikTok is running. دا به ښکته نورم ځي که نه وایه که نه ته چېرته دې روان کړی به د تنګو لارو کوڅو دې د میټرو کې بیم لږ ناست دی د میټرو انتظار کوي خپل ګاډی پرېښی دی دغه راته په میټرو کې وړمه دا دې راله میټرو رشین میټرو راله کله د هوټل په لابي کې دغه کې څه شته ناست وي سکندره څه ته څه کی هوټل په لابي کې ناست وي کی راته برابره کی لاس شوه موږ دوه شپې په ماسکو کې ایکسټرا کړلې الله هغه سیسټم هم کار نه کوي بېرته هلته اپډېټ کړو ماسکو کې چې موږ په لومړۍ ورځ رالو ټمپریچر څه شی و 28 پرون څه شی و پرون 11 اوس څه شی دی ابھی دیکھو -10 पे ले आए ये तो साइबेरिया बना दिया 3 दिन में बहुत लगा ډېر زیات چینجز په دې ټمپریچر کې 2 दिन में 2 ورځې کې ډېر زیات چینجز رال په دې ټمپریچر کې freezing cold and مازیګر راغلی و دا ورګه ونی مورز کې ونی موږ په دغه کې درې مورز ده دوه شپې مو کړلې درې مورز ده او ان شاء الله نن ایکسپلور کوو سبا سهار به د ماسکو نه بل طرف ته روانېږو چکر مکر به لګوو به ډرایوینګ मैंने एक दो जगह देख लिए हैं इधर गुमनाम सिपाही का मज़ार देखते हैं और फिर आगे आपको मिलेंगे ماسکو په د میټرو کې دننه دا پوځیان غونډه کې دي چې پته نه څه دی ډېر ښایسته آرټ پکې دی ډېر زبردست ښکاري او ډېر زیات را سکندر ورځه دا وګوره دوستانو د ماسکو چې کوم انډرګراوند دی کنه دا د تای په لري ډېر وګ ته موږ په دویم ځل ډېر ور راولې جرالي چې تاسو ډېر زیات انساید دی it's too deep دا کم از کم 20-30 سټوري دی سایډ 20-30 سټوري ډیپ دی ډېر ډیپ دی دا به موږ لاندې هم نیو راغلی پورته وکړی نیمې نه موږ باندې 1/3 زه کوسي और दाव करा दे खर्चे तो करा खर्चा दे यार इसका एक एक चीज इन्होंने क्लासी लगाई हुई सही बात او جوړو مې ډېره ډیپ ته راغلی سلامونه نیکې هیلې نن دویمه ورځ ده زموږ په ماسکو کې نن راووتلو تاسو به سوچ کوئ چې پرون په ټي شرټو کې وئ نن هم دا ګرمې جامې ولې اغوستي نو د ماسکو ویدر هم د انګلینډ په شانې بدلېږي را بدلېږي پرون لږه ګزاره کېده نن ډېره زیاته یخني ده بلکې آلموسټ فریزینګ دی او نن د منیسټري اف فارن افیر د بلډینګ خواته ودرېدلو موږ راشي چې دا مته وکړو د نور څه مقصد نشته سرکاري بلډینګ دی خو مقصد د ارکټیکچر کې دا ډېر ښایسته ګلالۍ دی
موږ ویل راشه دا به هم ته په ویډیو کې وښیو نو موږ ګرځو راګرځو وخت یې هم لږې د میټرو ویډیوګانې جوړې کړې خبرې هم پکې لږې کمې کړي دي په هغه کې او کلیپونه هم پکې جوړ کړي دي نن ګرځو راګرځو نن هم دویمه ورځ ده بلکې درېیمه ورځ هم ده هغه لومړۍ ورځ موږ څه ایکسپلوریشن نه کړی خپل څه ډاکومنټیشن او دا سولټ آوټ کول او بیا مس ریسټ وکړو او نن به انشاءالله دوباره ګرځو زموږ سره اوسېږئ نو موږ به د ماسکو نور ځایونه هم ښیو زموږ سره اوسېږئ सेल्फी खींचा उठाओ उठाओ फूड रिलीजन हाँ मैं राजर भाई किधर नज़ारे क्या कुछ देख रहे हैं आप یاره ماسکو ته راغلي یو تاسو ته پته ده نن زموږ درېیمه ورځ ده ماشاءالله ډېره ښایسته سیټي ده ډېر ځایونه هم پکې ولیدل ډېر ځایونه لا پاتې هم دي خو داسې دې دغه نه رالو د پولیس کې فور نه خو دغه بلډینګ چې دغه نه رالو د سمندر غاړې ته سمندر خو نه دی ریور دی خو نو پښتو کې د خلک سمندر دی دې ګل چاپېر دا ویو او دا دغه ډېر زبردست دي موږ راځي موږ به وینو په تاسو به وینو شکیل بھائی دکھاؤ لوگوں کو بیوٹی دکھاؤ ماسکو کی हाँ शकील भाई अभी खुश है आज मौसम भी सही है सुबह ठंड थी अब थोड़ी धूप निकल आई है हाँ, तो नाइस से वो देखिए पिछली अकाउंटिंग बिल्डिंग बहुत खूबसूरत जगह देख लिया ना ये देखिए बिल्डिंग जिधर चल रही है कोई ना कोई कुछ ना कुछ आ रहा है अकाउंटिंग कुछ नजर आ रहा है रैंडमली चल रहे हैं लेकिन जगह बहुत अच्छी है हमें सिकंदर भाई की फिक्र थी वो टी शर्ट में हाँ सिखा और रैंडमली क्यों चल रहे हैं पीछे दोनों कचरे के ट्रक कर रहे हैं इसको छोड़ कचरे का मैं हमने कचरे के ट्रक कचरे का ट्रक पीछे और कहते हैं ये देखो वो देखो वो रैंडमली जा रहे हैं मैं जो आपको इधर जाओ ऐसे रैंडमली जा रहे हैं गाइड को नहीं ये नहीं ये रैंडम था ये वॉक रैंडम था बाकी तो आप ले आए वो क्रेडिट आपका है आगा तो खुद उस तू कर ना उस कदा बल बिल्डिंग था उस खासा ही माल कुरान नम ले रहा वाली मानो मैं दागा मानो जब हम गए तो मैंने आपको बाहर दिखाया था गाड़ी से आ रहे थे तो मास्क का साइन लगा हुआ था वो हमने वो किया मोटर हम नवस्ते दे गुरुजु को बसुन के मस्को ट्रैफिक डर ज़्यादा दे बसुन और मेट्रो के हम लोग राश अब बसुन के बुलाओ أنا بعدي مسكودة زوار ميموريال ميوزيوم نكو كويكم كذا فيكتوري ميوزيوم نكو يجي نتوجه من بدنا من دمنا موجود كوشش كل إذا بعد سكوير كذا نتوجه تغلق يدري أول كان مسكو يوصل لي هيك يستر جنون نداك سايل هاتي يوم كلاك لقيه ليه أو قط كلاك جنون كنا سايل تيم أمور كي غير كيستا زي زمان سارا وسي كي راجع تكيم راجع هذا شيء ویکټوریا سکوير ته راغلی خو دلته د خلکو څخه پروګرام جوړ دی موږ کله ډېر سات نه تقریبا یو سات بم کېږي او دا پولیس ته پوځیان دي یونیفارم باندې نه پېژني خو را روان دي او را روان دي او را روان دي او را روان دي نه ختمېږي چې څه حساب کتاب دی موږ ګورو موږ دننه ورننوتلو خو پته نه چې پرې به هم دي که پرې نه دي ځکه چې دی څه پروګرام دننه روان دی ډېر زیات بې انتهایي ډېر زیات دغه پکې خلک پکې نو زموږ سره اوسېږئ که موږ دننه ورننوتو څه پروګرام ته پرېښودو تاسو ته به هم وکړو او که نه یې پرېښودلو موږ به هم نه ګورو تاسو هم نه ګورئ چې څه ونو یو شریک وي که څه ونو شریک به کنجوسي څه نه کوو ادي خذ تور باجا سر په سړی ګر
कदर भाई क्या हो रहा है ये हो रहा है शकील भाई چې د ویکټری نیوز مپوار ته راغلی دلته د پولیس په پوزیان به خو سپریډ روان دی هغه خو موږ هم فلم کوي هغه لانجه ځان ته نشو جوړولای دا خو هغه دی کنه دی وته خپل حساب کتابي او دا سکایلاین ته لګو خو شکیل भाई स्काईलाइन दिखाओ थोड़ा Метро постановок передвижения транспорта. हो जाएगा लाते हो जाए तो बोल मजा है लाते या तो يلا شو الجو بخاني شكيل भाई په ماسکو کې اخیری ډوډۍ د کوزیګو د ماښام مخکې مې له خولې نه استانبول خو د ډېر افسوس خاندي په استانبول کې دره ماسکو د ټریفیک نه تنګ د استانبول ټریفیک لرسته نن اخیری ورځ د ماسکو کې او د خلکو خیر آباد کړی دی وړوکي غونډه کیکونه راخیستي دي او اعلان پارټي کړی دی لکه دا پارټي دی ته وایي د دا غزینه هم غټ کیکونه راخیستي وي سم هم خوړلي وي په هغه کې هم دغه شکیل भाई غوسه کېږي وایي د پرایس تپوس یې مه کوه شعر علی کرتا خپل په خوراک ګټه کې پاره کې من درې کې ټاکې پاتې شي او او موږ ته کې کونه غټ راولې به ورته دا خاطر ټول راستان باندې ټول د دې پاتې را پاتې خوراکونه د خدمت ماته د دې تاسو کې نه کوم سره کوم سیټ خو ما خوستن هم د دې نه ډېر نه دي ښه اسه ټوکې موکلل او دا کاپی دي او دا شین چې اوسه شین د قصور دی خو چې دی بیا پکې نه راولې